افغانستان له انګلند ماتې وخوړه. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. لوبه په مانچسټر اولډ ټرافورډ لوبغالي کې ترسره شوه. د لوبې پچ انګلند وګټله او د توپ وهنې پرېکړه یې وکړه. انګلند که څه هم آرام پیل درلود خو د دې لوبډلې مشر وین مورګن ډېره بېرحمه توپ وهنه وکړه چې د 18 شپږیزو په مټ 148 منډې وکړې. انګلند لوبډلې افغانستان ته د 398 منډو هدف ورکړ چې دا په دې نړیوال جام کې تر ټولو لوی هدف و. د افغانستان لخوا کپتان ګلبدین نایب او دولت زدران درې لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې د ګلبدین نایب له اوټېدو وروسته داسې نه ښکارېده چې هدف پسې ځي بلکې غوښتل یې 50 اوره پوره ولوبوي. د افغانستان لخوا حشمت الله شهیدي 80 منډې ترسره کړې چې په مټ افغان لوبډلې 240 منډې ترسره کړې او لوبه یې په 150 منډو وبایلله. لوبې ته افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم ورغلی و چې تر 19 اوره پورې په لوبغالي کې و. په نننۍ لوبه کې یو شمېر ریکارډونه هم جوړ شول چې څو ته یې دلته اشاره کوو. وین مورګن د کرکټ په تاریخ کې په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 18 شپږیزې ووهلې. راشد خان لومړی سپینر بالر شو چې تر 100 زیاتې منډې ورکوي. هغه په 9 اورو کې 110 منډې ورکړې. ترڅنګ په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې 23 شپږیزې چې 25 د انګلند او 8 د افغان لوبغاړو لخوا ولګېدې. دغه راز د کرکټ په تاریخ کې په اولډ ټرافورډ لوبغالي کې دا تر ټولو زیاتې منډې وې. دغه راز افغان لوبډلې د لومړي ځل لپاره 15 سر په سر لوبې وبایللې. دا لوبې د بایللو دلایلو ته که راشو افغان لوبغاړي نن په ښه مورال کې ښکارېدل او له انرژي ډک معلومېدل. د پیچ په اړه ویل کېدل چې سپینرانو ته به مساعد وي خو افغان سپینرانو ښه توپچونه ونه کړه او هېڅ کومه وکټ یې ترلاسه نه کړه او په لوبه کې داسې ښکارېده چې له افغانستان سره یو تیز توپچوونکی کم وي. او بل لوی لامل کله چې اوین مورګن په 28 منډو ولاړ و کې چې د دولت زدران لخوا ډراپ شو چې له هغې وروسته اوین مورګن 14 شپږیزې ووهلې او لوبه یې له افغان لوبډلې بیخي لرې یوړه. خو دغې لوبې یو شمېر مثبتې نقطې هم درلودې. هغه دا چې افغان لوبډلې د لومړي ځل لپاره 50 اوره پوره ولوبول او پخوانی کپتان اصغر افغان او رحمت شاه زرمتی هم په توپ وهنه کې خبرې خېدل چې د راتلونکو لوبو لپاره د افغانستان لپاره ښه زیری دی. ستاسو په نظر د افغانستان د ماتې لوی لامل څه و؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور یې لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لویه بخښونکي خدای سپارم.